ته په 2 مترو کې ساتي هلته انسان تنفس نشي اخیستلی د هغه زندانو اوسه پورې بدبویي و د چا زړه په تنګېده چې دا د میاشتې تقریبا تېره شوه بیا وایي د 2مې ورځې خاوره مې هلته د بندیانو د پښو لاندې هواره کړله د دروازې په دې طرف باندې په 3مه ورځ باندې چې کله وایي دا سوری ما وکړه چې ګورم کلینیک خواته لار ووته د سنګکاري لاندې کړې وه ځکه دا خو زیرخانه وه وایي هلته چې سوری ووته ذاتي مې دا خاوره په همدغه ډېری که هغه میخ مې همداسې ورته پې کېښوده بس له زندان نه 7 کسان وتلي وو 7 کسان چې دلته په دغه کوم ځای کې په دې 2 متره ځای کې دا 7 واړه بس بیا له زندانه تښتېدلي د ورځې په باندې 7 بجې دا په 2014 کې نیولې شاهین صاحب ته 20 میاشتې تېرې کړې مور پلار کور هېڅوک نه و پرې خبر چې دا مړ ده که ژوندی سر د دې په خاطر چې دا ژوندی پاتې شوی دا د دغه په خاطر هم 4.5 لکه افغانۍ رشوت دی جانان ښځې ته ورکړي دي چې دا هلک ژوندی دا که نه هغوی ورته ویلي چې و یعنې ښځې هم بدماشانې وې مبین صاحب دلته نه وه چې دغه خپل جرم دی دغه نور خلک کوم قاطع غلا کړې وه چې د زندان کې پراته او شاهین صاحب صرف د قومیت مسله وه چې څوک به دوزی نه و هغه به ټول زندان ته وړه خپل د قوم خلکو به هم همدغه دوزی به هم چې د کومه خبر نه منل هغه به هم همدغسې حالات سره یعنې داسې خلک هم په دې زیرخونو کې ساتل شوي وو چې هغوی ورته ویلي چې دغه طالب په نامه باندې کاس ده دا راونیسه لاس یې په ژوندینې ته یې پرې کړه هغه دومره ویلي چې نشم کولی بس هغه یې زندان ته اچولی ده خپل عسکر چې دومره یې ویلي چې د طالب لاس د په ژوندینې نشم کټ کولی هغه هم 3-4 کاله په دغه خونو کې تېر کړي دي په دې زیرخونو کې یعنې داسې وحشاتو خالي نه به دې څه وویلې نه ذاتي قصه نه وه نه یې خدای پېژانده دې خلکو نه یې رسول پېژانده وایه هغه قصه یې کړې وه یوه ورځ مې دومره ورته وویلې دې جانان ته چې له تندې مړه سو 6 ورځې اوبه وایي نه وې راکړې ذاتي ما یې شور واچو چغې م شروع کړه